دا ځکه مې په زړه کې یاران نه پاتې کېده چې څاڅکي په شیشې د باران نه پاتې کېده. سلامونه خوږو ستړي مشئ. یو ځل بیا د رادم خیلو ته راغلی یم. په د رادم خیلو کې بیا په بوستي خیلو کې د ایوب افریدي صاحب خوا کې ناست یم. د ډېر زړې زمانې شاعر دی او یقینا درته وایم چې شعر یې تاسو واورئ نو تاسو ته به په خپله اندازه ولګي چې د کوم ټاټ شاعر دی. ښه نو ما را سره اوسئ، ایوب صاحب را سره واورئ او دا هم راته ضروري ووایئ چې تاسو زموږ پروګرامونه د کوم ځای نه ګورئ. دغه زه بیا دغه خبره ځکه کوم چې زموږ پروګرامونه تاسو د کوم ځای نه ګورئ. دې سره ستاسو کمنټونه هم سیوا راشي، هغې سره ویډیو هم وایرل کېږي او زموږ ورسره د ټولو نه غټه خبره دا ده چې حوصله بلندېږي، دنګېږي. په دغه وجه باندې چې موږ ته پته ولګي چې موږ د کوم ځای نه خلک ګورو. نو ایوب صاحب را سره واورئ، مل را سره. ایوب صاحب ستړي مشي درته وایم په دغه پروګرام کې او رابطه خو هم د څو ورځو نه وه، نو غوښتل مې چې ښه ناسته را جوړه کړو. خدای دغه ناسته را جوړه کړې ده. نو واورئ. ډېره مننه، تاسو ډېر قدردان شوډیو جهان مننه. بس موږ سره خو داسې یو څو ماتې ګوډې غونې غزلې دي ارشاد اورو چې چاته ګوري یو تر بله اوړي او لکه خزان چې په خزله اوړي او اشنا له تا لکه زړګی صبرېږي او پام مې د تا نه کله کله اوړي. دا بیا ووایه یاره. مننه. اشنا له تا لکه زړګی صبرېږي او پام مې د تا نه کله کله اوړي او ساقي په برندو سترګو مه راګوره نه اړوم جام مې په خپله اوړي. مغل او دغه بل چې پکې ناستو کنه ما ویل مغل او دغه بل چې پکې ناستو کنه ما ویل محفل نه مې مخ سله اوړي او غماس چې درومي قبرستان په لوري یار په مزار به ډیوه بله اوړي او ایوبه نشته ستا زاړه ملګري ایوبه نشته ستا زاړه ملګري او ګډېږي نه روح د محفل اوړي. چې نن مې اشنا په انتظار وجني بې وفایي کړي وفادار وجي نن خو ما وجني سبا تا وجني نن خو ما وجني سبا تا وجني دغه شان ټول به وار په وار وجي. کاږه باڼه او ارادې د اشنا کاږه باڼه او ارادې د اشنا نه مې پرېږدي ما به په جار وجني. او ایوب ته ووایه چې نه رادرومي. ایوب ته ووایه چې نه رادرومي. که دی راځي نو ما په پلار وجني. او که نه یاره ډېر ښه دی. د پښتنو په بېوسۍ ولیکه او ښه په قرار په روانۍ ولیکه او په ګېډه وږې چې شتمن ته ګوري. نن خو د دوی په حیرانۍ ولیکه او سترګې سوال د زمانې کړي ګله د کاکاجي په تنهایۍ ولیکه او مخ دې د یارو که سپوږمۍ ده ښکلې د یار په مخ یا په سپوږمۍ ولیکه او تا ته ښایسته او ما ته توره بالا ژوند د نیمګړې دنیاګۍ ولیکه او په معتبرو خرڅوک لیکل کړي په معتبرو خرڅوک لیکل کې ورته د ایوب په شاعرۍ ولیکه. مننه. ستا د سترګو په بڼو مې نظر پرېوت او دومره دنګ و سم په غر مې نظر پرېوت او د غمونو انبار پروت مې په زړګي و اوس خوشحال شوم یار په در مې نظر پرېوت د غیرت جذبه مې نوره هم سیوا شوه د غیرت جذبه مې نوره هم سیوا شوه عجب خان غونې په نر مې نظر پرېوت. ډېره مننه. او زړګی نور هم لوله پشي اوس وځېږي چې په غم د لرو بر مې نظر پرېوت. دا د زړه زخمونه بیرته پرې تازه شول چې په بام او په ګودر مې نظر پرېوت. ډېره مننه. او د لمرمخي تیر یادونه را په یاد شي د لمرمخي تیر یادونه را په یاد شي په دې کلي مازدیګر مې نظر پرېوت و عالم ژاړي ځکه زه هم په ژړا شوم. عالم ژاړي ځکه زه هم په ژړا شوم چې د ایوب د زړه په سر مې نظر پرېوت.